بسم الله الرحمن الرحيم عرض میں داو دا مسلم شریف یو روایت چې قیامت کې با یو جهنمی الله معاف کی او جهنم نه به بار رو بس په دې غاړه به پروتي چې په غاړه پروتي نو د جهنم کې دا التجا کړی چې یا الله دې اور نه مې وباسنو نور څه نه غواړم دا الله دې رحمت ته وګوره داغه دې شان ته وګوره داغه دې کریمانه خصلت ته وګوره یا الله دې جهنم نه مې وباسنو نور څه به نه غواړم وی بیا هم ګوره څه وې و یا الله بیا څه نه وې چې اور نه وباسي د جهنم په غاړه چې ډېر سات تیر شي دا خلق په تیریږي را تیریږي وای دا جهنمی دی دا بیا خدای ته وایي چې یا الله دې جهنم غاړه نه مې لګ لري کا دا خلق تراکې چې دا دوزخی دی ملائکو ته ویل لري یو صحیح لګ چې لري یو سی سات پس چې وګوري د جنت دروازه به ورته ښکارا شي دی به بیا خدای ته وایي چې یا الله که دې دروازې سره دې کېنولم نو بیا نور څه نه وایم الله ورته وایي زه یا دروازې سره کېنم چې دروازې سره کېنی چې بیا څه وخت تیر شي بیا به دی وایي چې یا الله که دې دروازه کې لږ دننه کېناستم نو بیا به غږ نه کوم الله وایي زه یې دننه یې کېنوم ته خو انسان ته ووایه داسې انسان دروازه کې کېنه خو چې ډېر سات تیر شي بیا به وایي چې یا الله که لږ دننه لاړ شم نو ستا رحمت کې به څه کمی راشي نو الله به په دغه وخت کې ورسره څه خاص انداز باندې وایي چې الله بنده هر ځلې وې چې دا وشي بیا به څه نه ویم دا وشي بیا به څه نه ویم ځه ان رحمتي سبقت على غضبي زما رحمت چې ده زما په غضب غالب ده زدن لاړ شه او تا ته ما دومره ایریا ساتلې ده چې سل کاله به په جنت کې په اسور ګرځي او د خپل ملک حدود بنشي جوړ تاسو خیال راغلی